بسم الله الرحمن الرحیم. راغلاس وایم ټول ملګرو ته. نن زموږ د لینګویج 14 لیکچر دی او په دې لیکچر کې موږ خبرې کوو په nested if statement باندې. که څرنګه چې په مخکینی ویډیو کې موږ د if else statement او ورسره د else if statement په هکله خبرې وکړلې، په هغه کې اگزامپل حل کړلو. نو اوس راځو موږ چې د nested if ته چې nested if ولې څه ویل کېږي په دا خبرې کوو. زه راځم nested if else statement. Nested if else statement is an if statement. The if statement there that is the target of another if or else statement. Nested if statement means an if statement inside another if statement. The nested if statement matlab mana cheda the if the if block په داخل کې بل if define کولو ته چې ویل کېږي nested if statement وایي. کله چې د یو اف بلاک په داخل کې بل اف ځای ونیسي نو دا چې کې nested if ویل کېږي. ته وګورئ if is placed inside another if or an else. کله چې if د بل if یا else په داخل کې څه شي define شي ځای ونیسي هغه ته nested if ویل کېږي. سینټیکس ته وګورئ داسې راځه اول if ده if سره کنډیشن ورکوم موږ د دې if په داخل کې د دې باډي په داخل کې بل if چې کوم define کړی دی. کنډیشن دویم ورکړی دی. که چیرته د لومړی شرط او دویم شرط دواړه صحیح شو نو مطلب شي کې دا سټیټمنټ شي کې ایگزیکیوټ کیږي. که چیرته لومړی شرط صحیح شو او دویم شرط صحیح نشو نو به شي کې د دې ایلس ته راځي او دا سټیټمنټ شي کې ایگزیکیوټ کیږي. که چیرته داسې وشول چې لومړی شرط موږ سره غلط شو نو دا شي کوي د دې ټول نه صرف نظر کوي او راځي چې تا ایلس ته او ایلس کې چې کوم شی ورکړي هغه شي کوي ایگزیکیوټ کوي. لکه بل کنډیشن ورکړی دریم کنډیشن که چیرته لومړی کنډیشن غلط شو فالس شو نو چې ایلس راځي او ایلس کې بل کنډیشن ورکړی دی به دا کنډیشن چک کوي. که چیرته دا صحیح وو دا سټیټمنټ شي کېږي ایگزیکیوټ کېږي. که به چې دا فالس شو نو چې ایلس راځي او ایلس سټیټمنټ موږ سره شي کېږي ایگزیکیوټ کېږي. فلو چارت تاسو وګورئ. لومړی ما سره کنډیشن دی کنډیشن 1 که چیرته دا ترو شي نو راځي دویم کنډیشن ته او که فالس دریم کنډیشن ته راځي. که چې ته تر لومړی دویم کنډیشن ته راغی او دویم کنډیشن کې هم دوه حالت دی یو ترو دی او فالس دی. که چې دا دویم کنډیشن هم ترو نو سټیټمنټ 1 ما سره شي کې ایگزیکیوټ کیږي. که چیرته دا دویم کنډیشن ما سره فالس شو سټیټمنټ نمبر 2 ته راځي او دا ایگزیکیوټ کوي. هغه دا دویم د سیده چې که چیرته لومړی کنډیشن ما سره فالس شو نو دا څه کوي د دویم کنډیشن صرف نظر کوي لاندې راځي دریم کنډیشن ته هغه ایلس بلاک ته او ایلس بلاک کې ګوري دغه به دوه حالت دي چې یو تر دی بل فالس دی. په دې کې کچې ته ترو شو نو سټیټمنټ نمبر 3 سره ایگزیکیوټ کی او کچې ته فالس شو نو سټیټمنټ نمبر 4 ته راشي. راځم د ایگزامپل ته. ایگزامپل کې ډېر ښه روښانه کیږي. نیو فایل اخلو. دغه راځم انټ. اوس یو کمپنی ده هغه کې داسې اصول دی چې د چا عمر د 15 کلنې نه زیات و او سیلري د 1000 افغانۍ نه زیاته وه نو ته کولی شې هغې ته 100% بونس ورکړې. سمه ده. نو زه راځم ایج او ورسره څه شو انټ سیلري. اف که چېرته ایج لوی شولو څو 15 کلنۍ ده نو چې وکړه دا خپله باډي لري دلته اف که چېرته سیلري لوی شي د څونه 1000 افغانۍ نه زیاته شوله. ګورئ اول کې چې ورته ویل اف که چېرته ایج لوی شي له 15 نه او ورسره اف که چېرته سیلري لوی شي 1000 افغانۍ نه نو ته به چې وکړه دلته راشه او پرنټ که ورته فرنټ اف یور بونس از هغه انعام جایزه چې کومه دغه څو ده 0% ده 0%. سمه ده. اوس لومړی دا کنډیشن چک کړلو دام صحیح او دام صحیح نو چې وکړي ما ته به دا شی کې ایگزیکیوټ کوي
که چېرته لومړی شرط صحیح شو او دویم شرط غلط شو نو دا بیا څه شی کوي ایلس ته راځي په دې ایلس کې زه ورته څه شی وایم printf که چېرته عمر یې له 25 نه زیات و او سیلري د 10,000 نه کمه وه یعنې یو شرط یې صحیح و لومړنی شرط نو چې بونس څونه ورکوم زه 10% بونس ورکوم your bonus سمه ده زه راځم اوسه که چېرته لومړی شرط غلط شو نو دا به څه شی کوي د دې ټول نه به صرف نظر کوي چېرته به راځي دلته راځي ایلس بلاک ته د دې اف نه به اوس راوځي د دې اف خپل ایلس ته به راځي که نه کله چې د دې اف ایلس ته راشي نو دلته دلته راځي دې څه به راشو دا خپله باډي لري که چېرته یو سړی و عمر یې له 25 نه کم و نو هغه چې کا کمپنۍ کار نشي کولی نو څه ورکو ورته مونږه printf sorry cannot work here ګورئ ما چې وکړو if statement دا شو یو شرط دا شروع او لومړنی کنډیشن ورسره دویم کنډیشن دی که چېرته دواړه صحیح وو نو ماته به دا ایګزیکیوټ کوي که چېرته لومړی صحیح وو دویم غلط وو ماته به دا ایګزیکیوټ کوي خو که چېرته داسې وي چې لومړنی شرط هم غلط وي نو دا به څه کېږي ایلس بلاک ته به راځي دا به څه شی کېږي دا به ماته ایګزیکیوټ کېږي زه راځم ایج ورکوم ایج مساوي کېږي څو سره 10 کلنۍ سره او د دې تنخواه څو ده 10,000 افغانۍ دا به څه شی کوي ما سره اوس به دا ګوري چې دې آیا د دې ایج له 25 نه زیات دی او سیلري هم د 10,000 افغانۍ نه زیاته ده نو چې شی دی دواړه زیات دي نو دا به څه شی کوي ما سره لومړنی څه شی کوي ایګزیکیوټ کېږي راځم یو نوم ورکول ته سیلري ورکو نو چې your bonus is 20% دا څنګه وکړو دلته وکتو چې ایج هم زیات دی او سیلري هم زیاته ده نو څه ورکړه لومړنی printf چې کوم موږ لومړنی ورکړی دی دا څه شو ایګزیکیوټ شو موږ سره اوس راځم ته خو لومړی موږ ویلې چې ایج له 25 نه زیات شي دا به صحیح کړو چې 25 نه زیات دی خو دویم اپشن زه څه کوم کمومه 9,000 افغانۍ زه ورکوم نو بیا دا څه کوي دویم ته به راځي 10% به ورکوي your bonus is 10% که نه اوس داسې کوو چې دا ایج چې کوم دی دا موږ څه کوو کموو کله چې لومړی شرط زموږ څه شي فالس شي نو دا څه کوي دې نه صرف نظر کوي لاندې راځي ایلس بلاک ته او دا ما سره څه کوي پرنټ کوي زه دا رن کوم ما ته څه وایي sorry you cannot work here دلته کار نشي کولی سمه ده نو زه راځم یو بل اگزامپل مونږ حل کوو دلته راځم یو بل اگزامپل دی دا اگزامپل داسې دی چې کله زه د کیبورډ نه 3 ویلیو ورکړم لکه لس شل دېرش نو په دې کې دا باید ماته غټه ویلیو کومه چې لارجسټ ده هغه ماته پیدا کړي ماته شو چې دا ویلیو چې ده دا غټه ده نو په دې راځو کار کوو زه به څه ولم درې ځانې ولم انټ a b او c سمه ده زه راځم printf enter 3 numbers हम छे पैदा को largest number तो पैदा को छे को resulta run time को scanf person d comma ampersand address operator the a comma address operator the b
B comma address operator the C. اوس راځو اف کچیرتا A لوی شول لبینا کچیرتا A لوی شول لبینا نو څه وکړه همدې سره دویم شرط هم دی چې اف کچیرتا A لوی شو لسینا لومړی شرط کوم شی ول A لوی شو لبینا او دویم شرط کوم چې A لوی شو لسینا نو ته څه وکړه printf largest value as %d और नंबर वाला वखली A التراجو دي else توس else printf largest value is %d C اوس راځو دا خو موږ د اف ډیفاین کو د اف داخل کې بل اف دا وشولو اوس راځو د دې اف ایلس ته د دې ایلس بلاک ته راځو ایلس بلاک ویل موږ ډیفاین کو چې ایلس ته بل شرط ورکوم اف کچیرتا بی لوی شي لسینا کله چې بی لوی شي لسینا نو څه وکړه دلته راشه printf largest value is %d څه شو دا b ترازو د دې else تا else کې ورته موږ یو چې printf largest value is C. ها موږ څنګه وکړو راول اول موږ درې ویلیو د کیبورډ نه استعمال ورکو کله چې درې ویلیو موږ نه واخلي دا به چیک کوي اول به راځي دا به چیک کوي ورته A لوی شلو بینا او په داخل کې موږ اف ډیفاین کړل چې هغه ته A لوی شلو سینا ما ته څه وکړه largest value is A نو A ما ته راکړي کچېرته داسې وشو چې لومړی صحیح او دویم غلط وو A لوی لبینا وو نو ما ته څه وکړه کله چې دا صحیح شو او دا غلط شو بیا چې ایلس ته راشه د دې ایلس ته راشه او دا چې کا ایگزیکیوټ کا کچېرته داسې وو چې لومړی غلط وو دا آپشن غلط وو A لوی لبینا دا غلط وو ما سره فالس شو نو لاشه ایلس ته او ایلس کې وګوره چې څه پراته دي نو هغه راځي اف ته دا به ګوري چې بی لوی شو سینا نو دا څه کوي کچېرته دا صحیح وو نو دا څه کوي پرنٹ کوي کچېرته دا غلط وو نو دې ایلس راځي او دا پرنٹ کوي نو دا رن کوو enter 3 numbers نو زه 3 نمبر ورکوم plus shall there دا څه کوي largest value is 30 دې په درې وړو کې چیک کړو چې دې کې غټه ویلیو کومه ده نو هغه څه ده سیده ما ته راواخیستله درځم بیا رن کوم 200 سل او 300 دا ورکو سو شل دې کې اوس دا ګوري چې کومه غټه ویلیو ده نو هغه ماته څه کوي شو کوي largest value is 200 څنګه درغه اول وکړو
ا لوی شلو بی نه او د په داخل کې بیا دغه اف کنډیشن دغه کې چې کوچ ا لوی شلو سین نو ماته شي پرنټ کا کله دا دواړه صحیح وو نو ماته شي دا لارجست ویلیو از ا نو ا ماته شو کی کله دا څه وشو چې لومړی شرط صحیح و دویم شرط غلط شو نو چې په ال صبر شي دا به ایگزیکیوټ کی د سره سره کچیرته ما سره لومړی شرط غلط شو نو دا به چې لاندې برازي ال ستا په ال کې به ګورو چې شي پراته او په دته چې کې پرنټ کوي ماته بل کنډیشن ورکړه اف کبیلو شي لسینه نو ماته دا وکړه او کچیرته دا غلط شو نو چې ال ستا راشه او ال کې ما چې لارجست ویلیو سی دا ماته پرنټ کی نو دا د نست ډیف په حق لمنه خبرې او اگزامپل چې موږ کړلو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی وي که زما چینل مو سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ د الله په امان